په یو کلي کې یو سپی او یوه چرګه اوسېده. د سپي نوم سلطان و او د چرګې نوم لیلا و. د دې دواړو په منځ کې ډېره غټه دوستانه وه. سلطان د یو خاورو د کور حفاظت کولو. هغه یو ډېر بهادر او ډېر هوښیار سپی و. او لیلا ډېره زیاته نرم دله او زړه خوږې چرګه وه. هغې به اکثر په پټو کې دانې خوړې. یو ورځ سلطان د اونې د لاندې آرام کولو. هغه ولیدو چې یو چالاک ګیدړ لیلا پسې روان دی. سلطان فوراً راپاڅېدو او په زور زور سره یې غپل شروع کړو. د هغه اواز تر لرې لرې پورې رسېدو. ګیدړ چې د سلطان اواز واورېدو نو دوی خپلې کې او دوی پردی کې او وتښتېدو. لیلا د یرې نه رپېده، خو چې سلطان یې ولیدو نو په سترګو کې امید پیدا شو. لیلا د سلطان شکریه ادا کا او د دې نه پس د دې دواړو دوستانه نوره هم مضبوطه شوه. هر سهار به دې دواړه یو ځای پټو ته تلو. سلطان به د هر طرف نه د لیلا حفاظت کولو او لیلا به سلطان سره خوږې خوږې خبرې کولې. د کلي خلک بم د دې دوستانې ته کتل او خاندل به. یو ورځ ډېر زیات باران وشو او په پټو کې ډېرې زیاتې اوبه ودرېدې. لیلا د اوبو په منځ کې ونښته او زور زور سره د مدد دپاره چغې وهلې. سلطان چې د دې آواز واورېدو نو بغیر د یرې اوبو ته ورټوپ کړو. اوبه ډېرې زیاتې تیزې وې، خو هغه په ورو ورو مخکې لاړو او آخر کار لیلا ته ورسېدو او هغې په خپل شا باندې کېنوله او وچ ځای ته یې راورسوله. لیلا د مینې نه سلطان ته غاړه ورکه او د هغه شکریه یې ادا کا. د دې دوستانه نوره هم زیاته مضبوطه شوه. دی اوس نه صرف دوستانو بلکې یو خاندان جوړ شوي و. د کلي والا خلکو به وی چې رښتونې دوستي هغه چې په هر مشکل کې په کار راشي. او د سلطان او د لیلا کیسه د همیشه دپاره د محبت او د وفادارۍ مثال جوړ شو.